لیدونکو تاسو د 28م درسي پروګرامینګ اړوند لیدونکي یاستئ چې په 28م درس کې موږ په سی فنکشنز باندې بحث کوو چې فنکشن څه ته وایي، په سی کې فنکشن څنګه کاریږي. اول راځو د فنکشن ډیفینیشن کوو. فنکشن څه ته وایي؟ موږ داسې ویلی شو چې فنکشن چې دی بلاک اف کوډ دی. بلاک اف کوډ چې سپیسیفیک ټاسک د ترسره کولو لپاره موږ کاروو. معنا څو لاینه کوډ، یو اندازه کوډ چې موږ دې لپاره ترسره کوو تر څو یو کار پرې ترسره شي، یو وظیفه موږ ته ترسره کړي، هغې ته موږ فنکشن ویلی شو. دا بیا هر ځای کې موږ کولی شو کال کړو، یعنې استفاده ترې وکړو. او د دې اهمیت په دې کې دی چې دا کوډ یو وار کېږي، یو فنکشن یو وار جوړېږي، په مختلفو ځایو کې موږ کولی شو د هغې نه استفاده وکړو، نو دې ته موږ فنکشن وایو. او اهمیت یې په دې کې دی چې موږ د کوډ ریوزیبیلیټي ترسره کولی شو. معنا یو دفعې ته کوډ وکړه، مختلف ځایو کې ته کارولی شي. او هغه اصطلاح چې موږ لرو once code run many times، معنا یو ځل کوډ کېږي، زیات ځلې کولی شو موږ هغې نه استفاده وکړو. او بیا په همدې شکل موږ ویلی شو ټایپس آف فنکشن چې دي، د فنکشنز اقسام چې دي، ته موږ دوه قسمه فنکشن لرو. یو ته یې پری ډیفاین فنکشن موږ ورته وایو، یا هغې ته موږ بلټن فنکشن هم ویلی شو. بلټن فنکشن ورته ویل کېږي. او بل ته موږ کسټم فنکشن لرو چې دا کسټم فنکشن دا خپله موږ جوړوو یې، کولی شو ترسره یې کړو. پری ډیفاین فنکشن یا بلټن فنکشن دا هغه فنکشن دي چې د کمیونټي لخوا نه جوړیږي او همغه لانګویج لپاره کولی شو موږ استفاده ترې وکړو. لکه تاسو یو ښه مثال موږ مین فنکشن وایو، چې دا مین فنکشن تاسو زیات به کارولی وي، د پروګرام د اول سر نه تر اخره پورې دا مین فنکشن موږ کاروو. او په همدې شکل تاسو د سکینف او پرنټ اف چې دا موږ زیات کاروو. دا دوه مثالونه د پری ډیفاین فنکشن کېدای شي او مثالونه دي چې مین فنکشن موږ که چیرې غواړو خپل کوډ اکزیکیوټ کړو، ترسره یې کړو، هغه رن شي او موږ ته آوټپوټ نتیجه راکړي. او یعنې د کوډ اکزیکیوشن لپاره موږ د مین فنکشن نه استفاده کوو. یعنې موږ چې کوم کوډ کوو په سی پروګرامینګ کې، دا باید د مین فنکشن په داخل کې وشي، او دا یو انټري پوینټ ده. موږ په دې په اړه بحث کړی و. او په همدې شکل سکینف او پرنټ اف دا د انپوټ او د آوټپوټ لپاره موږ دې نه استفاده کوو. یعنې دا فنکشن یې پری ډیفاین یا بلټن فنکشن دی چې په سی کې شتون لري. خو ځینې وخت ضرورت پېښېږي چې موږ خپل فنکشن جوړ کړو چې هغې ته موږ کسټم فنکشن ویلی شو. دا کسټم فنکشن څه دي او څنګه کار کوي، څنګه جوړیږي، په دې ویډیو کې موږ په هغې باندې بحث کوو. اوس نو راځو دا ویډیوګانې چې موږ ترتیبوو، د 28مه ویډیو کې موږ فقط بحث کوو په کسټم فنکشن باندې. بیا وروسته په بلټن فنکشن موږ لرو، هغه به یو په یو کاروو. اول راځو فنکشن څنګه موږ کریټ کولی شو. کریشن یا موږ ورته ویلی شو ډیکلریشن آف ا فنکشن. یعنې موږ څنګه کولی شو یو فنکشن ډیکلر کړو یا کریټ کړو. یعنې یو فنکشن رامنځته کول ته موږ ډیکلریشن یا کریشن آف ا فنکشن ویلی شو. د هغې لپاره راځئ یو سینټکس در وښایم. نو سینټکس دا ده چې تاسو به څه کوئ، اول به دلته ډیټا ټایپ به تاسو ولرئ، یعنې یو فنکشن لرونکی د ډیټا ټایپ وي. او هغې نه وروسته تاسو به فنکشن نیم تاسو ولرئ، فنکشن نیم. د هغې نه وروسته تاسو دا کرلی بریکټس به تاسو وکاروئ. او د هغې څخه وروسته تاسو کله چې فنکشن ډیکلر کوئ، بیا به تاسو ته باډي ورکوي، نو دا باډي باید تاسو ولرئ. نو دې سره موږ کولی شو یو فنکشن رامنځته کړو، جوړ کړو. نو دا د فنکشن ډیکلریشن طریقه ده. او د باډي کې به تاسو څه کوئ، دې باډي کې تاسو بلاک اف کوډ تاسو ولیکئ. موږ ورته ویلی شو بلاک اف کوډ، هغه کوډ چې تاسو غواړئ دا فنکشن ترسره کړي. نو دا طریقه د فنکشن ډیکلریشن یا کریشن د فنکشن وه. بیا په همدې شکل موږ فنکشن کال کوو. کله چې تا فنکشن جوړه کړه، دا به ته کارې، استفاده به ته کوې، نو هغې ته موږ فنکشن کال ویلی شو. نو فنکشن څنګه کال کېږي، د هغې طریقه ډېر ساده او واضحه ده. تاسو به څه کوئ، د فنکشن کال لپاره کله چې تاسو غواړئ فنکشن کال کوئ، معنا استفاده ترې وکئ، د هغې لپاره به تاسو فقط د فنکشن نیم به لیکئ،
فنکشن نیم به تاسو ولیکئ کوم نوم چې تاسو په ډیکلریشن کې ورکړی فنکشن نیم به تاسو ولیکئ او بریکټس به تاسو ورکړئ او اخره کې به یو سیمی کالن ورکړئ نو دې سره تاسو کولی شئ د هغې فنکشن نه استفاده وکړئ نو سینټکس تاسو د هم ډیکلریشن او هم د فنکشن کال دا تاسو زده کړه اوس راځئ یو مثال باندې موږ بحث کوو څنګه کولی شو یو بلاک اف کوډ موږ کریټ کو یو فنکشن کریټ کو ساده فنکشن نو فنکشن موږ کولی شو د مین باډي نه بار هم جوړ کو مګر کال کول د مین باډي په داخل کې به وي راځئ مین باډي نه بار زه یو فنکشن جوړوم د ګریټینګ په نامه یو فنکشن جوړوم نو طریقه ډیر ساده او موږ ډیټا ټایپ لیکو نو ډیټا ټایپ تاسو کولی شئ انټیجر ولیکئ فلوټ ولیکئ او کولی شئ وایډ هم پرېږدئ هر څه تاسو کولی شئ خو نظر هغه د فنکشن نیچر ته موږ یو ساده ګریټینګ ټیکس میسج پرنټ کول غواړو او چې موږ ته شو کې د هغې لپاره فنکشن نو زه ریټرن ټایپ نه لیکم ریټرن ټایپ یو بیله موضوع ده چې نورو چپټرو کې په بحث کوو نو دلته لیکم وایډ معنا کله چې ریټرن ټایپ نه ته لیکي وایډ وایډ معنا تش کوم ریټرن دغه نه لري ویلیو نه لري دا د ګریټینګ په نامه فنکشن جوړوم ګریټینګ دا د فنکشن نوم شو تاسو ته بریکټس په تاسو ورکړئ د هغې نه ورسره دا باډي لپاره دا بریکټس په تاسو وکاروئ هلته به تاسو بلاک اف کوډ تاسو ولیکئ کم کوډ چې ستاسو پکار وي فکر وکړئ زه لیکم پرنټ اف دلته یو بل فنکشن د کاروم او دلته زه لیکم دلته به داسې ورته ولیکو welcome to the steps to tech پښتو یوټیوب چینل دا ما یو ټیکس ولیکه ان د یو فنکشن په داخل کې فقط یو سټیټمنټ ما دا ولیکه ګور زما فنکشن جوړ شو اوس د فنکشن نه د کوم شو چې استفاده وکم دا فنکشن ډیکلر شو فنکشن زما جوړ شو اوس که چیرته غواړم دا فنکشن کال کوم نو موږ کولی شو دا فنکشن کال کو تاسو به څنګه کال کوئ ما تاسو ویلي همیشه لپاره تاسو فنکشن چې کال کوئ غواړئ چې کوډ تاسو ایگزیکیوټ شي د مین باډي په داخل کې به تاسو کاروئ نو ډیر ساده د فنکشن نوم چې د ګریټینګ ده تاسو به ګریټینګ ولیکئ ګریټینګ به تاسو ولیکئ او بریکټس به ولیکئ او اخر کې به څه وکئ یو سیمی کالم به تاسو ته ورکئ که چیرې راشي دا کوډ بلاک اف کوډ چې تاسو لیکل دا رن کول غواړئ مخکې دغه نه به کمپایل کړئ او بیا به تاسو رن کړئ دا سیف کړئ مین فایل کې دا کوډ سیف کړئ نو موږ ته څه ښکاره کوي ویلکم ټو دی steps to take پښتو یوټیوب چینل نو دا څنګه کیږي طریقه دا ده چې دا فنکشن مونږه ډیکلیئر کړلتا ډیکلریشن طریقه ما تاسو ویلې چې ریټرن ټایپ بلري فنکشن نیم بلري او په همدې شکل کرلی بریکټس بلري دا او بیا کوم چې مونږ باډي وته په باډي کې مونږه بلاک اف کوډ ذکر کو دا فنکشن زمونږه جوړه شو خو کله چې استفاده ته کول غواړي تبرش دا کال کې د کال طریقې څنګه فنکشن نیم بلی کې بریکټس په تاسو کې اخر کې سی بی کالم بتاول کې او تاسو کوي شي یو فنکشن سو کارته تاسو کال کوي راشي دا کمپایل او رن کوي نو ګوري دا موږ تخکاره کوي که بیا ضرورت پیخیږي تاسو کوي شي کنټرول ای سره بیا تاسو دا ذکر کوي تا وتا یعنی ګریټینګ ولیکي او بیا یې کال کوي نو ګوره بیا به موږ ته دا فنکشن کال کیږي په دې شکل باندې نو یو فنکشن تاسو کوي شي مختلف وختونو کې کال کوي او موږ د سم هم کوي شو چې د لوپ په طریقې باندې یو فنکشن کال کو سو بار بار کار کو کال کو دغه استفاده وکړو طریقې صفه واضحه ده د به یو فار لوپ بل ته ولیکم او تبراشم یو کاونت ویریبل به د انټیجر ټایپ ویریبل به د ډیکلیئر کما هغه به انیشلایز کوم 0 او په همدې شکل دا کاونت به زما رن کیږي سو پورې لس ټایم رن کیږي دا لس ځلې به دا رن کیږي او هغه نور څه تاسو کوي کاونت پلس پلس کوي نو ګورئ دا ګریډینګ فنکشن به زما لس دفعې رن کیږي نو که چیرته تاسو دا کمپایل او رن کوي مخکې دا غینه تاسو کمپایل او رن کوي وګورئ څه کم ایرر تاسو درکوي تاسو دې کې نشئ کولای انیشیل ډیکلریشن وکړئ نو دا ویریبل به تاسو مخکې نه ډیکلیئر کوئ ځکه دا فقط سی 19 سی 99 او سی 11 موډ کې اجازه شته وته نو مشکل نشته تاسو بس وکړئ دا انټیجر باندې نه لري کوي
او دا ویریبل د فار لوپ نه بهر شو کې ډیکلیر کوي. نو کاونټ تاسو ته ولیکئ او بیا تاسو دا رن کمپایل او رن کوي وګورئ. دا به موږ ته لاس کاره رن کیږي. دا فنکشن کال کو ان څومره چې زمونږ په کار وي. ان هدف دا فنکشن یو ورچې تا ډیکلیر کړه مختلف ځایو کې مختلف ټیمونو کې او څو کار تاسو کال کوي شي. نو دا درس همدلته پای ته رسیږي. بل درس 9 درس موږ په فنکشن پارامیټر باندې بحث کوو او دا درسونه سره مه هیروئ. او بل دا چې تاسو کولی شئ د دې ټول سورس کوډ او یا پریکټس فایل نه د دې ګیټ هب اکاونټ څخه ترلاسه کړئ او د پریکټس لپاره استفاده ترې وکړئ. نو د اوس لپاره خدای په امان، بیا لیدو په هیله.